د نن ورځې تازه او لنډ خبرونه کولی شئ د دې ویډیو څخه وګورئ. د ویډیو تر پایه زموږ سره اوسئ. طالبان وایي د پنجشیر شتل پیریان خنج او ابشار ولسوالۍ مو نیولې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون یو تن غړی وایي چې اوس مهال د دوی او د مقاومت جبهې ترمنځ د پنجشیر په مرکز کې جګړه روانه ده او د پخواني حکومت په سقوط او افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمن کېدو سره چین، روسیا، پاکستان، ایران او ترکیه هغه 15 هیوادونه دي چې خپلې سفارتخونې په کابل کې پرانیستې پرېښودلې. یو شمېر هیوادونو خپل سفارتونه دوحې ته لیږدولي او له هغه ځایه افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې پالي یا یې هم د پیل کېدو پلان لري. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلي وایي چې افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل شونتیا شته. ورته وخت کې شنونکي په دې باور دي چې افغانستان کې د کورنۍ جګړې شونتیا نشته، خو امریکا په دې لټه او هڅه کې ده چې افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل کړي. امرالله صالح په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې طالبان دې وهڅوي چې پر پنجشیر جګړه ودروي. امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې طالبان دې خبرو ته راضي کړي. نوموړي پنجشیر کې د برېښنا او انټرنیټ د پرې کېدو، خوراکي او روغتیایي موادو پر مخ د لارو بندېدو په اړه هم ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د پاکستان د ISI مشر جنرال حمید کابل کې له ګلبدین حکمتیار سره کتلي دي. ویل شوي دي چې دې لیدنه کې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د پاکستان د استخباراتو مشر او حکمتیار ترمنځ خبرې او مشورې شوي دي. اروپایي ټولنه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل ویلي دي چې له طالبانو سره له خبرو اترو پرته بله داسې لاره نشته چې په افغانستان کې د دغې ټولنې ډیپلوماتیک حضور تضمین کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دې اړه باید له طالبانو سره خبرې اترې پیل شي. بورل ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره خبرې اترې د دغې ډلې په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل دغه راز څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې له نورو مهمو هیوادونو سره یو ځای د دې ټولنې حضور اړین دی. او اخیری خبر هم دا چې د بریټانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نیک کارټر ویلي دي چې دوی هیڅ نه پوهېدل چې طالبان به په دومره کمه موده کې پر ټول افغانستان واکمن شي. هغه زیاته کړې ده دوی د طالبانو چټک پرمختګ حیران کړل. وروسته تر هغې چې دغه ډله کابل ته ورسېده دوی ته معلومات ورسېدل. په همدې بنسټ ویلی شي چې دغې ډلې د دوی تر اطلاعاتو ګړندی عمل وکړ. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ نو یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه.